ما د خپل علاقې بهترین دمګرو زما د خپل علاقې بهترین دمګرو پیریان به پاسول پیریان به څه کول دم به اچولو پیر ایمان نو مسلمان لا نو لیکن د دې کردار داو داسې الفاظ هغه ته یو راهب ښودلیو چې هغه به په پیریانو والا باندې چوف وکړو الله به هغه نه پیریان پاسول نو هغه ورته ویل هلکه تاسې ما نه پېژنئ وایي نه وایي زه خو زماد یم امیه بن خلف ورته مخ راوړو کوم زماد وایي هغه زماد چې هغه دمونه اچوي او پیریان پاسوي نو خوښ هم نه ده چې د بیمار علاج درته وکړم څه دی خیال دی هلکه ورونو اوس دې خبر نه سوچ وکړئ ښه هدایت د چا په اختیار کې دی جواب راکړئ د چا په اختیار کې هاي 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 رب اوس څه کوي ښکار زماد رضی الله تعالی عنہ ما قسم خوړلو چې ما د خلقنا په دم باندې پیسې اغستې دي لیکن ورزم دی نوجوان ته ګورم یا کدی بیمار وي زه به دم کما پیریان به ته نه پاسوما قبل بیماری ما ته مهارت حاصل دی زه به وګورم تلاش کېما مشرکین مکه راته سوئ اے نوجوانا خیال کوا په دې طرف باندې لاړ نشي هغه داسې کلام ورسره دی داسې خبرې کوي چې لږ ورسره کښېني ستا د دنیا د زړه بدلیږي ورسره خیال کوه کلام کې سحر دی کوډي دي نعوذ بالله جادو دی پام کوه ګوره خیال کوه زما د رضی الله تعالی عنہ عمر خو په خپل حال د کېږي به زړه ته دا وسوسه راغله چې دا بیمار کتل غواړي مازدیګر ټیم دی بهر رالمه یو نه تپوس کوم چې هغه نوجوان چې بیمار دی چیرته دی یو نه تپوس کوم بل نه تپوس کوم چا راته ویلي لاړ شه دننه ملتزم شریف سره خوا کې یو نوجوان ناست دی ته چې څوک ګورې هغه انسان هغلته دی و عزیزانو چې کور مې د الله وي کور د چا وي او ناس پکې جناب محمد رسول الله وي او د رب العالمین د رضا دپاره د بیمار تپوس ته څوک راشي عزیزانو ګورئ زماد ورته راغی ادرېدلو سرداری کونین انتہائی شفقت والا دے مینې والا دے محبت والا دے حضور پاک علیہ السلام مبارک میں ورته داسې ولیدل مېلمه په خیر راغلی مېلمه په خیر راغلی دو کونو سردار مبارک په لاسونه مبارک واچول الله اکبر اوس بچیر تزي زمادا اے زمادا تو خدا سی ظلپو کے گرفتار شلی یاد سات پدی دا محبت پٹال چی چا زانگو خوڑلے دا عزیزانو بے اغد دی جال نواتلین دے زماد رضی اللہ تعالی عنہوئی کلور تلان دی گوری زنی مبارکی تو سنی مبارکی تا او کلے چہرہ انور تا گوری زماد ورته وی تا ته پته ز بیماران ګورم تعالی خو پته ده کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی بالکل ټیک دا ته بیماران ګوري خدمت وایا وی ما تستا د قوم قبلی ډیرو کسانو دا شکایت کړي دي چې د پیغمبر بیماری دا دماغی کار نه کوي نو یاد ساته علاج د کوم او پیسې نه غواړم علاج د کوم او پیسې علاج د کوم ګډ نه غواړم علاج د کوم عوض نه غواړم نو سره راغلم په ما ډېر خوب ولګېدلې و زما د ستا د سترګو نه صدقه شمه ای زما ده
سخکلی معشوقی تا مخی تناستی چی رب لا یزال داغی پا زلفانو قسم کئی رب لا یزال می پاغا مخ قسم کڑے دے وزمادا زماغا پیغمبر چی پا کم سے پیدا دے اللہ پاغا خورا قسم کڑے دے تخود داسی ذات مخی تناستی چی دا کائنات مخلوق داغی دا مخ پا انندارا دے خبر در تکوم بے انشاءاللہ واقعی ترازم سرداری کونین میں ارسمان تا چی خطلو پا شب معراج کی شب معراج پشپ باندے عزیزانو یو مجلس والار دے سرداری کونین وی نمی داسی نظر نداسی نظر نداسی نظر نداسی نظر انتہا نکی دلا دمر صفونا والار دی ما تپوسو کو جبرائیل امین دا سوک دی دے خواہ سوک دی دے خواہ سوک دی دے خواہ سوک دی دے خواہ سوک دی ما توید اللہ حبیبا دا اگر پرشتی دی چا اللہ پیدا کری دی اللہ رب العالمین ورسر دا وعد کری دا چا زمان ما شقب اسمان تراخی جو تاسی بے گو رئی دوی چی پیدا دی ولاڑی دی دوی چی پیدا دی بل عمل کڑی ندے اے دا اللہ حبیب استاد مخ پا انتظار دی وزمادا تنند اغی معشوقی مخی تناستے وزمادا سبخت ور انسانی زماد ورتوے زدم اچوما خیوز غالم نستانا لاس مبارک میں دو سرداری کونین پلاس مبارک کی پروتے او محبوب علیہ السلام مبارک میں داغی خبر ہو رہے دے ورطوی تلے ونے دسن معلومے ورطوی زید کلام و خبر نہ معلوم نوی زما خبر اور کنا زمادوی ولی نورما زخود بیمار شکایت اورم بیرا تا پتہ لگی چہ داد پیرینو بیمار دے او کدا دس بیمار دے ما تا پتہ لگی سرداری کونینوی نحمده ونصلي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه الفاشر حمد و ثنا د اغزات لرا چه تمام کائنات پیدا کری دی د تمام کائنات رب دے زماد ورتنیز دی شنورم حمد و ثنا د اغزات لرا چه نورت ولد شتا نورت والد شتا و الہکم الہ واحد من اسرے سبحان اللہ زماد نبی سخکل ترانہ شروع دا الہ دستاس الہی او دے لا الہ الا هو الرحمن الرحیم زماد ورطا غگران از دیکھو ستا خبری خود لے ونیانون دی ورطوی مختم وورا زچی چا پیدا کریم اغز نبی انتخاب کریم ز خلق تویم چی خود واحد لا شریکو منی دا خود سر شریک م پیدا کوئے لا تو مناتو عزا وغیرہ وغیرہ دا بوتان دیو دا خود سر شریک کوئے زماد ورطوئی ما خوال چت بیمارے واللہ تا بیمار نہیں واللہ ڈنبے بیمار زیما او بے دستا قوم بیمار دے ڈنبے زما علاجو کا تلوئی سبحان اللہ بیاوئی ما شاء اللہ محمد علیہ السلام زمیری پجال کے گرفتار زماد ورطوی لاس اوچتو منا لاس لرے کو منا پلاس کی دی لاس مبارک زما پروتے او استاد لاس مبارک نا لاس جدا کو منا زر رات د ایمان کلم او آیا زمادا یاد سات دا کلم ساتلا پلار بدر ناراض شی
مور بدر ناراض شي وزما د قوم قبیله بدر ناراض شي وزما د دل تیارې ورته وی اے د الله حبیبا ستا په صحبت کې داسې اثر دی کما نه پلار ناراض کیږي زه د پلار په دې خبره کې پروا ساتم نه ایس پروا نه ساتم ښځه بم خپل کار کوي مور بم خپل کار کوي پلار بم خپل کار کوي محبوبه زر زر راته د ایمان د دعوت کلمه او د دې خبرې تلقین راته وکړه چې مخکې ماته کول څه پکار دي اوس عزیزانو یو صحبت ما مخکې یو خبره کړې وه او یا بله ورځ مې یو ځای کې جلسه وه هلته مې مول مالرونو صحبت کې کمال ډېر وي صحبت کې څه وي کمال وی یاد ساتئ ګورئ مدینې طیبې حجیانو ته چې کله راځي د مدینې طیبې حجیان تاسې ته پته لګي علما او تاسې ټول به ځئ الله مو سره زما نصیبه وکړه هلته کله چې بیت الله شریف نه روانېږي الله اکبر دغه درد دی بلکل لکه شیرخوار بچی چې د مور د غېږې نه جدا کې د بیت الله شریف داسې یو درد یو مینه درکړي درته بے سړی شاته تللی نشي ملا علي قاري رحمه الله لوی سړی دی ملا علي قاري لوی سړی تیر شوی چا چې مرقات د مشکات شرح لیکلی چا چې نور په سوونو کتابونه لیکلي دا ملا علي قاري رحمه الله بیت الله شریف نه را جدا کېدلو ملګرو ټول تېنه لاسونه چاپېره کړل په جړا شو څه شو په جړا شو ټولو ملګرو ورته ویلي ملا علي قاري تا پسې خو په زرګونو اجیان در روان دي ټول دې خراب کړل ملا علي قاري رحمه الله درود شریف په جناب رسول الله صلی الله یاد ساتئ ګورئ درود شریف ډېر وایي ډېر وایي درود شریف کې ډېر لوی کمال دی موسی علیه الصلاۃ والسلام یو ځل د رب العالمین بارګاه کې ډېر په عاجزۍ باندې ربه تا ته کوم یو عمل ډېر خوښ دی موسی علیه الصلاۃ والسلام الله اکبر کبیرا الحمد لله حمدا کثیرا موسی علیه الصلاۃ والسلام ډېر نازک تپوس ونکو ستا کوم یو عمل خوښ دی موسی علیه الصلاۃ والسلام ته مې رب وفرمایل ای زما کلیمه یو مې د هغه بنده لاس خوښ دی چې زما په مظلوم بنده باندې زما د رضا دپاره لاس کېدي تر څو به لاس د هغه اوچت نه چې زه ګناهونه معاف کما ای زما کلیمه کوم عمل مې ډېر خوښ دی چې څوک یې کوي او زما خپلم خوښ دی الله عمل کولو ته محتاج نه دی الله خالق کل شیء موسی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی اے کریم ربا رب میں او فرمائل اے زما کلیمہ سوک چی زما پاخیری نبی جناب محمد رسول اللہ پاغی درود وی دغا عمل میں دیر خوخ دے موسیٰ علیہ السلام میرا روان دے عزیزانو موسیٰ اگا پیغمبر دے اگا جلیل قدر نبی دے من مخیطا یون راغلا موسیٰ علیہ السلام مبارک ملان دکی ناستو نارا دے موسیٰ علیہ السلام میں اگی ونی لیان دی چی ناستے لگشن دا ڈیرے اچھی پانی پکی دی موسیٰ علیہ السلام لان دی گوری او پا جناب رسول اللہ درود شروع دے کلچ موسیٰ علیہ السلام درود للی عزیزانو دو وچ ونی نورت رب العالمین میں ورا اغرزولا موسیٰ علیہ السلام وی یا الہ العالمین دا کم نبی پو درود باندی چھ دو وچ ونی نمی ورا غرزے نو یا اللہ دا دی نبی پو امت کی میرا والا دا درود شریف کی دا کمال دے درود شریف بیو کنا بیو وہ بڑیر بوایو خواہ درود شریف دیر ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ تا مرگرول بستے کنا دا سکے ہیرا تا خو خلق ٹولو قرصول بے ہوش دی ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ مدینہ منوری تا لارو آجو شوال تا لارو حدیث پاک رازی چتا سے حجو کئی نو زر زر رازی زما زیارتو کئی زما ملاقاتو کئی دا نبی علیہ السلام
حدیث مبارک دی په دې کې هم د خلقو پوی خوی تاسې کنه یاره وی تلل څه لازم نه دي دا وی که نه وی تاسې ډېر نه اورېدلې دا هر څه خدای بند کړه چې زه اوس لازم نه دي خپل کار کوئ ما در چې زما د نبي کور ته ادب نه ساتئ زما کور به مرانه ونه ګورئ کرونا مرونا نشته د دې نه بعد به بله کرونا راځي بله به راځي په مای د حرم دروازې بندې کړئ دا د هغه بېادبه انسان د وجې نه چې خپل کور کې په کچه فرش باندې پیزار سره نه ګرځي د ښځې د وجې نه ښځه ورته وي پلیته کور د ما په جارو پاکو تا سپلو سره خیرن کو وی خخه هلته به وباسم لیکن زما د رب په کور کې سپلو سره طواف شروع کو خدای ویلي ته مرغ شو طواف د مرغ شه ځه ورګرځه باره د چا پلار دی کولو کې اوس د چا نیکه دی کولو کې نه محمد بن سلمان بند کړی نه سلمان بند کړی نه عمران خان بند کړی نه اردغان بند کړی چام نه دی بند کړی د عمران رب بند کړی د سلمان رب بند کړی د محمد بن سلمان رب بند کړی او دا ستا بېادبه انسان د لاسه بند دی ما ته جړا راځي ما به چغې والې او بېادبو خدای نه حیا وکئ الله نه حیا وکئ لسو کسانو سره ما په حرم کې خوله والده ما ورسره طبیعت خراب شوی او دا ټکه مې کړی په 18 کې چې رونو خدای نه خیر غواړئ بیت الله بندیږي ویلې مې وکړه مې نه ویلې تاسې په ایمان یې ووایي او په جړا مې درته ویلي بند کړو که بند نه کړو اوس درته بیا ویم دلته جنازې سپلو سره شروع شوې یاد ساتئ چې مړی بلدی والا ورته ونه رسول بیا به دې مړی کېږي او موبایل به کې بلدی والا به راځي خوښه ده که بیا اودسې خښئ او که په اودسې خښئ دا هم حال در روان دی ما ویل سپلو سره جنازه نه کېږي څو خوشاټار یو ځای بل ځای لګېول کېږي ول دا خو 15 حادث په غبر ګړون شي او په سترګو باندې په ټپ وړون شي مړه ستا خولې نه دا خبره څنګه راځي زما روات بچی پروت دی زما یو بل مقتدي پروت دی زه رب ته وایم دا وبخه زه رب ته وایم د ده بخنه وکړه زه رب ته وایم د ده سفر اسانه کړه او زما دې په ایمان یې وایي ته د جج وړاندې داسې خبره کولی شي الله ته به ودرېږو خدای ته وګورې عاجزي کوئ د عبادت مقصد دا دی چې تا کې سر عاجزي راولي دا غرض مې دا دی رونو جنازې مرورو بدرنګېږي دوا نشته اړو کوئ ما بلکل یې مه کوئ جنازه هم پکې نشته مې کوئ هېڅ هم نشته یو لیونی و هغه ویل هېڅ هم نشته نه جنت شته او نه جهنم شته هسې بازار دی خلقو ګرم کړی